د طالبانو له لوري اوربند ته مثبتي نښې او نښانې. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ اوربند وشو، د افغانستان د خلکو تمه وه او ان لویه هیله یې درلوده چې له دې اوربند وروسته به طالبان او افغان حکومت هم اوربند وکړي او بالاخره په هیواد کې به دا روانه جګړه ودرېږي او ټول افغانان به د سولې تر چتر لاندې ژوند پیل کړي. خو د افغانستان د خلکو دا هیله تر اوسه پورې نه ده پوره شوې. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څو میاشتې وشوې او اوربند تر اوسه هم یو څه لرې او سخته خبره ښکارېږي. خو اوس تازه چې په طالبانو باندې د اوربند کولو فشارونه په زیاتېدو دي او د بلې خوا په بین الافغاني خبرو کې د اساسي موضوعاتو لکه د حکومت د جوړښت باندې بحثونه پیل شوي دي، د طالبانو له لوري د اوربند په هکله د نرمۍ ځینې نښې نښانې ښکاره شوي دي. طالبان به په مشروع ډول اوربند وکړي. د طالبانو ډلې سهار په یو بیان کې د اوربند په هکله څرګندونې کړې دي. طالبانو دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې په دې وروستیو کې هم د افغانستان داخل څه او د هم د افغانستان له بیرون څخه له دې ډلې څخه د اوربند کولو غوښتنه زیاته شوې ده. د بلې خوا د افغانستان خلک او د دنیا نور خواخوږي خلک هم په خپلو دولتونو فشار اچوي او اچولی هم دی چې طالبانو سره د امریکا له لوري د ځواکونو د بهیر کمیدو خبره تمامه شو او امریکایي ځواکونو د وتلو په حال کې دي، نو طالبان هم باید نور د اوربند په هکله بهانې جوړې نه کړي. طالبانو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دوی که چیرته په دې باندې ډاډه شي چې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه افغانستان پرېښی دی او له افغانستان څخه وځي، نو دوی به هم اوربند وکړي. د دې ټکي ترڅنګ طالبانو په دې برخه کې هم د ډاډ غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې یو نوی اسلامي حکومت رامنځته شي. طالبانو په خپل بیان کې ویلي دي که چیرته دوی ته ډاډ حاصل شي چې په افغانستان کې یو نوی اسلامي حکومت رامنځته کیږي، نو دوی تیار دي چې اوربند وکړي. د طالبانو دا دوه شرطونه څه معنا لري؟ طالبانو په خپل دې تازه بیان کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ډاډ غوښتنه کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونو څخه په افغانستان کې 2.5 نور هم کم شول او صرف 2.5 سرتیري پاتې شول. کېدای شي طالبان به د اوربند لپاره د امریکا د نوي حکومت څخه د خپلو ځواکونو د وتلو ډاډ وغواړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.